پښتنو د ازادۍ د لارې نوموتی غازي ملا پیونده. دا نومیالی غازي په مختلفو کتابونو کې د ملا پیونده، ملا پونده او ملا پونده په نومونو راپېژندل شوی دی، خو سمه بڼه او لیکنه یې پاونده یا پونده ده، ځکه پاونده او پونده هغه چاته وایي چې مالونه او رمې یې څرولې او پیولې وي. په پخوا زمانو کې اکثریت خلک مالدار وو او د مالدارۍ کسب یې درلود، خو د پیونده کلمه له پیوند او پیوستون څخه اخیستل شوې او د پاونده او پونده په معنا راځي. د ملا پونده اصلي نوم محی الدین په قوم شایخیل مسعود او د وزیرستان د سروبي کلي اوسېدونکی و. د 1894 زېږدیز کال په ډسمبر کې انګریزانو د جنرال ویلیم لاکارت په قومندانۍ د جندول کیمپ څخه یرغل پیل او د دغه یرغل په بهیر کې د ملا پونده کلی سروبي بیخي وران شو او انګریزانو د کورونو ودانۍ وسوځولې. انګریزانو چې هر څومره پوځي ځواک د ملا پونده پر ضد استعمال کړ ویې نه کولی شول چې د هغه ملي مقاومت له منځه یوسي. سراج التاریخ د ملا پونده مجاهدي ستایي او هم لیکي چې د امیر عبدالرحمن خان څخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه، خو امیر کومه مرسته ونه کړه. غبار د سراج التواریخ په قول لیکي چې ملا پونده 2 لیکونه امیر عبدالرحمن خان ته د مشورې او مرستې په موخه راواستول، خو مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ او بالاخره په خپله د 2000 غازیانو سره افغانستان ته راغی او د سردار ګل محمد خان ته یې وویل د مسعودو او داوړو سیمې له انګریزانو وژغوري او یا اجازه ورکړي چې افغانستان ته هجرت راوکړي او دلته میشت شي. سردار هېڅ ځواب ونه وایه او ملا پونده له خپلو 2000 کسانو سره کابل ته راغی او له امیر عبدالرحمن خان سره یې کتنه وکړه. دا چې په خپلو کې یې څه سره وویل پټ پاتې شول، خو په ظاهر کې امیر وویل وزیر مسعود قانقورمې بړیڅي بلوڅ اڅکزي او نور چې د سرحد ټاکلو څخه وروسته له افغانستان څخه بیل شول او د برټانوي دولت لخوا په نیول شویو سیمو کې اوسیږي او هلته ژوند ورته سخت وي، په خپله خوښه کولی شي افغانستان ته راشي او دلته به دولتي ځمکې په واک ورکړل شي. له هغه وروسته ملا پونده او ملګري یې رخصت شول. د کابل خلکو ویل چې افسوس د دغو غیرتي خلکو په حال چې د دوی له هیات نه انګریزان ویریږي، خو خپل پادشاهان یې په قرار او قسمت نه پوهیږي. په هر حال ملا پونده بیرته وزیرستان ته ستون شو او هلته انګریزانو له ده څخه لیکلی اطاعت وغوښت، خو هغه او پلویانو یې د انګریزانو په وړاندې نه یوازې اطاعت ونه کړ بلکې د انګریزانو پر ضد یې وسلوال جهاد پیل کړ او تر ژوند تر پایه له انګریزانو سره وجنګید او بالاخره په 1914 زېږدیز کال وفات شو او ځایناستی یې د ده زوی ملا فضل الدین وټاکه. ملا پونده یو له هغو لومړنیو کسانو څخه و چې د ډیورنډ تړون په وړاندې یې مخالفت وښود او د یوې جرګې سره کابل ته ولاړ څو امیر عبدالرحمن خان اړ باسي چې له تړون نه لاس واخلي او پرېنږدي چې انګریزان د پښتنو پر سیمو واکمن شي، خو امیر د دغه پلاوي خبرې وانه ورېدې او په خپلو پرېکړو یې ټینګار وکړ. ملا پونده په وزیرستان کې پوره 2 لسیزې د برټانوي استعمارګرو په وړاندې وسله مبارزه وکړه. د وزیرستان په تاریخ کې د ملا پونده جګړه ییز تکتیک له نورو سره متفاوت و. نوموړی هدفي وژنې او د دښمن لیکو ته د نفوذ هڅې کولې. ملا پونده د هدفي وژنو ستراتیژي په وزیرستان کې د برټانیې د فارورډ یا پرمختګ پالیسۍ د مخنیوي او د برټانیې د پوځي او سیاسي فعالیتونو د محدودولو په موخه کاروله. په وزیرستان کې چې تر 1914 زېږدیز کال پورې څومره انګریز جګپوړي چارواکي وژل شوي وو طرحه یې ملا پونده او د هغه ملګري وو. کله چې انګریزانو د هند وایسرای لارډ کرزن په وړاندې په وزیرستان کې د سیمه ییزو ملیشو طرحه پلي کوله، ملا پونده په دغو ملیشو کې خپل ګڼ شمېر کسان ځای پر ځای کړي وو چې د 1902 زېږدیز کال څخه تر 1914 زېږدیز کال پورې د ملا پونده دغه نفوذي کسانو جګړن ټانوچي، کپټان وایټ، بریدمن لانګ هارن، په سهیلي وزیرستان کې د انګریزانو سیاسي استازی کپټان باورنګ او د هغه ځایناستی ډګرمن ریچارډ میرمن، کپټان
ډونالډسن د شمالي وزیرستان د ملیشو قومندان کپتان ني، د سرحدي پولیسو قومندان کپتان سټرلینګ او تورن انډرسن له منځه یوړل. دغو هدفي وژنو برتانوي پوځي ستراتیژیستان د لوی چیلنج سره مخ کړي وو. برتانوي لیکوالانو ایولن هاویل په خپل اثر میژ سرولاب کارو، په خپل اثر پټان او په وزیرستان پوځي رپورټ کې ملا پونده ته د بانفوذه شخصیت، مضر لارښود او ظالم تیوریسن بېلابېل نومونه کارولي دي. په داسې حال کې چې ملا پونده یو کلک مسلمان، هېوادپال او په ازادۍ مین شخصیت و او د برتانوي استعمارګرو په وړاندې د مقاومت او جګړې ستر لارښود و، خو انګریزانو په ناحقه دغه لوی افغان مبارز ته د مضر لارښود او ظالم خطاب کوي.